د بل وطن مسافر د خدایا داس نیمګړی زندگی د خدایا رب اوسا مکړی تاستړی ژوندون زمون په برخه تنهایی د خدایا. دا نظم د حمید الله حماسي له طرفه خپل ګران ملګری وارث احمد جی په یاد کې او ګران ورور محمد اعظم احمد جی په یاد کې چې د مسافر شپې ورځې تیروي شاعر د محترم جناغه محبت په आवाज د مولوی نصرت الله نصرت. حمید الله حماسي انتظار وارث احمد زفرانسی کی نگار سترګي پلار دې دراتلو پتما نور دې خدای را ولي زما غيار. حمید الله حماسي انتظار وارث احمد زفرانسی کی نگار سترګي پلار دې دراتلو پتما نور دې خدای را ولي زما غيار. د بل وطن مسافر د خدایا داس نیمګړی زندگی د خدایا رب اوسا مکړی تاستړی ژوندون زمون په برخه تنهایی د خدایا. وارث احمد زی مسافر جانانا لکور جدائی در پدر جانانا د حمید الله حماس زړګي ترا تګران ازما دل پر جانانا. وارث احمد زی مسافر جانانا لکور جدائی در پدر جانانا د حمید الله حماس زړګي ترا تګران ازما دل پر جانانا. د بل وطن مسافر د خدایا داس نیمګړی زندگی د خدایا رب اوسا مکړی تاستړی ژوندون زمون په برخه تنهایی د خدایا. محمد اعظم احمد زیرب استمان ستړی ژوندون دوبۍ کی کوي گزران راز راز زما مسافر جانانا د بل وطن ژوندون خو بیخي دی ګران. محمد اعظم احمد زیرب استمان ستړی ژوندون دوبۍ کی کوي گزران راز راز زما مسافر جانانا د بل وطن ژوندون خو بیخي دی ګران. د بل وطن مسافر د خدایا داس نیمګړی زندگی د خدایا رب اوسا مکړی تاستړی ژوندون
زمون په برخه تنهایی د خدایا خپل په ځوانۍ باندې پوه نشوم ربا ستړی مې ژوند ستړی په زړه شوم ربا محبت دولت زه زخمی سینه یم خدایا بیزار له ژوندان شوم ربا خپل په ځوانۍ باندې پوه نشوم ربا ستړی مې ژوند ستړی په زړه شوم ربا محبت دولت زه زخمی سینه یم خدایا بیزار له ژوندان شوم ربا د بل وطن مسافر د خدایا داسې نیمګړې زندګي د خدایا ربا اوسا مکړی تا ستړی ژوندون زمون په برخه تنهایی د خدایا د بل وطن مسافر د خدایا داسې نیمګړې زندګي د خدایا ربا اوسا مکړی تا ستړی ژوندون زمون په برخه تنهایی د خدایا